سلام ملګرو، جوړ په خیر، هله سي جوړ روغ یا سو په خیري. زما د پتا هم در تاسو ګوري ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د شاپی لسم درس ته. په دې درس کې د سٹور په ډیزاین باندې کار کوو. په یو اندازه په یو برخه باندې موږ تاسو په تیر درس کې کار کړو، په نهم درس کې باقی درس باندې هم دا اوس کار پیلو. نو موږ تاسو په تیر درس کې شاپی په سٹور په ډیزاین په هډر برخه باندې کار کړی ولو. دا سٹور مخلاص کړی دی، یعنی هډر برخه هم دا برخه ده. فورټنی برخه دی برخه باندې کار تکمیل کړی ولو چې څنګه موږ تاسو لوګو ورته راولو، څنګه اناونسمنت بار جوړ کو، څنګه د خپل د هډر رنگ تبدیل کو، څنګه منیوګان ورته راولو، څنګه منیوګان جوړ کو. په دې ټول باندې موږ تاسو کار کړی ولو. اوس راځو په د باډي برخه باندې کار کوو. باډي برخه باندې کار کوو، اوس عملی کار کوو. ویډیو مکمل وګورئ تر څو تاسو وکولای شئ چې پروفیشنل ډیزاین وکوي شاپی سٹور یا هم بل چاته یا خپل ځان ته پروفیشنل سٹور ځان ته ډیزاین کړئ. نو د سٹور ډیزاین کې چې کله تاسو شاپی سٹور خلاص کورس به راسي په کسټمایز باندې کلیک وکړئ. په کسټمایز تاسو کلیک وکول او ته منتظر بسې دای ګور دي کوم ټلیفون په شکل کې کاری کمپیوټر ته سواله دي کمپیوټر په ډیسکټاپ موډ کې ودار کوم ته معلوم شي. د هډر برخه تکمیل شوی و. هډر برخه مو تکمیل کړه. اوس راځو د ټمپلیټ یا د باډي برخه. دا باډي برخه راځو. باډي برخه کې په فایل کې دلته څه ده سلاید شو. په سلاید شو کې موږ تاسو ته د تصویران راځي، بنرونه راځي، هغه یو بل ته کنورټ کیږي، تبدیلیږي. کله چې تاسو په دې وکتور بدلس لیکل شوی په دې باندې کلیک وکوي، د تصویران راخلاص پکې. اوس پیلن درې تصویرونه ګډ کولای شئ. که تاسو غواړئ تصویر جن ډیلیټ کړئ، په دې ډیلیټ کولای شئ. که غواړئ اډ کړئ، په دې مثبت باندې کلیک کوئ. په همدې رقم تاسو کولای شئ چې بل یو ایمیج ورته اډ کړئ. ګوره اوس ما اډ کړ. که ورته ډیلیټ وي، په همدې رقم ډیلیټ کولای شئ. اوس درې دانې کفایت کوي. تاسو به راسئ په دې ایمیج سلایډ به کلیک وکوئ. په دې سم کلیک وکول، ایمیج آن ډیسکټاپ په دې به کلیک وکوي. همدا بنر به تاسو جوړ کړی. دا تاسو جوړ کړی اډ فایل باندې کلیک ورته اډ به کړئ. دا بیا تاسو کولای شئ مختلف ډیزاین پلیټفارمونو څخه استفاده وکړئ. په زموږ په انلاین کلاسو کې بیا تاسو عملی ښودل کیږي. اوس ځکه ویډیو هم پراخیږي، غټیږي، تاسو کولای شئ د مختلفو پلیټفارمونو څخه ډیزاین کې زده کړئ. اوس همدا مور ته جوړ کړی ده. دلته به دا اډ کې موبایل موډ ته بیا هم دا اډ کې دا به زه ورته اډ کړم. سلایډ خو یو سلایډ کې یو ایمیج اډ شو. دوم ته به راسي، دوم ایمیج په 2 منټ کې به دوم ډیزاین ستاسو ته کړی هغه به اډ کې دا ورته اډ کوم. موبایل لپاره بیا اډ کې موبایل کې خاري اډ دی. کو دریم ته به راسي، دریم دلته نه در کړی. دریم به زه وروسته اډ کوم. تاسو کولی شئ دریم په دې طریقه باندې اډ کړئ. اوس دوه دریم اډ کو، وروسته به راسي په سیو باندې به کلیک وکړئ. سیو چې کلیک وکړئ، همدا ټول به خلاص کړی. ګور ډېر کم څه کاریږي. خو اوس لته ریفریش کې چې ریفریش کې هماغه ګوره ما ریفریش کو، بنر راغله. یو بنر د ګور اتومات بل ته بدل شي، همداسې بل ته بدل شي. درې دانې دي. اوس دې بنر کې تو تغیرات راغلي. ګور دریم ته مونږ ورکړی، دریم خالی راغله. دلته په سلایډ شو چې کلیک وکوي، لدې څخه تاسو کولای شئ د ایمیج سایز انتخاب کړئ. دا زیاتره وخت بای ډیفالت همدا رقم انتخابي ډیفالت انتخابي. ګور ډیفالت ته راسي د ایمیج صحیح نه معلومي. ګور چې په غلطه شاوخوا فاصله فاصله په دې سیو کلیک کوم، دا نکات متوجي اوسئ ورته. دا راسه اوس یې وګوره. دا ګوره دا ریفریش وکړو ځکه موږ سټور کې تغیرات راوړو. اوس ورته ګوره تصویر صحیح نه ښکاري. دوی بغلطي هم فاصله ده، دوی بغلطي هم فاصله ده. دا یو غیر منظم معلومي، هېڅ صحیح نه ښکارېږي. ډیزاین یې خراب راځي. ګوره په موبایل کې وګورئ په همدې رقم به ښکارېږي. دا خپل یو خراب ګوره تصویر ګوره ښکاري، منظم نه ښکاري. دا موږ تاسو ډیفالت انتخاب کړئ. ډیفالت انتخاب ولو فل وایټ انتخاب کړئ. فل وایټ انتخاب ګوره په موبایل کې هم صحیح ښکارېږي. کمپیوټر کې ریفریش کړئ. کمپیوټر کې به اوس مکمل صفحه مې ورنیولې، مکمل اوس نیولې. په دې رقم به کړئ. دا هایټ، د هایټ تاسو کولی شئ هایټ سمال میډیم دا خنه دا اډجسټ او پیسټ لایټ دا ډیر خراجه. په دې ته اډجسټ کړئ، هغه منظم راځي. دا کار وکول وروسته راځي شو اورلی. که غواړئ چې دغه خف ښکاره شي، دا ورته ټیک مارک کړئ. که غواړئ چې مکمل تازه ښکاره شي، دا رقم باندې بیا هغه نه ټیک ماروئ. په نور شان ډېر تغیرات مه راوړئ. بل همدا چینج سلایډ ایوری سیکنډ، په 2 سیکنډ کې یو بل ته چینج. اوس ګوره 4 سیکنډ ورته انتخاب کړئ. که تاسو غواړئ چې زیات یې کړئ، کولی شئ تر 10 سیکنډ پورې زیات کړئ. په 10 سیکنډ کې به یار تغیرېږي. 10 سیکنډ ډېر وخت، او کولی شئ چې تر 2 سیکنډ پورې کم کړئ. په 2 سیکنډ کې تبدیلېږي. دوی بیا ډېر تیز ده. زما په نظر باندې مناسب ورته 4 یا 15 ده. 15 که یو تصویر که کتلی شي، معلومات یې ویلی شي، بیا بل ته اوړي.
کم کې بیا ډیر زر زر راوړي او په ډیر وخت کې بیا ډیر وخت ولاړي سٹور په خپل باندې تاثیر نه کوي. نو تاسو 15 سکند ورته انتخاب کوي که برابر دا سلاید کې تغیر کوي تشریح نه کوي. سلاید برخه تکمیل شو په سٹور. ل سلاید بعد په دې سٹور کې کوم برخه ده دا کمپیوټر مرته سیواله راځي دته ګوره د پروډکټ ټاب ده کړي اول پروډکټ ورته کلیکشن ټاب ده. کلیکشن کټګوري وی دي کټګوري ګوره شاپ بای کټګوري وزه د کټګوري ته کوواړی سي مختلفې کټګوري ورته راولې به سپار کټګوري څو کلیک کړئ دغه مربوطه کټګوري ته وی دې لپاره تاسو څنګه کار کوئ. اول براسه کلیکشن وکړئ کوم کلیکشن په تاسو جوړ کړی په او تیر ویډیو ډیزاین نامه ویډیو کې موږ تاسو په کلیکشن باندې کار کړو کوم نه کتل وی ګورئ. دلته براسه کلیکشن اول به کلیکشن ته انتخاب کړئ ته کوم کلیکشن ورته راوړئ تا کلیکشن ډیر جوړ کړی ته کوم ورته راوړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. زه ولاړم هوم اینډ کچن په دې برخه کې موږ د هوم اینډ کچن ورته ولیکې ځکه هوم اینډ کچن باید دلته ولیکل ګور ګلاسز لیکل دلته باید هوم اینډ کچن ولیکل شي. هوم اینډ کچن دلته به یو تصویر ته انتخاب کړئ چې دلته معلوم شي د هوم اینډ کچن له کټګوري څخه نمائندګي وکړي ترڅو خلکو ته معلوم شي هوم اینډ کچن مربوط کټګوري ده. کلیک پې وکړئ او لاړ شي هغه کټګوري پروډکټ وته بس کلیک وکړئ هوم اینډ کچن پروډکټ انتخاب کړئ. هوم اینډ کچن پروډکټونه به وګورو شي کوم پروډکټونه دي هوم اینډ کچن مربوط را بس اډ فایل ته ډاونلوډ یو فولډر کې هوم اینډ کچن به وګورو. د هم لپاره دا د هم پروډکټونه دي دا هم د یو انتخاب کوي صحیح پروډکټ وي. هوم اینډ کچن دا صحیح پروډکټ دا انتخاب کوته اپلوډ بسی اپلوډینګ روان ده سکن منتظر سي اپلوډ شو په وره یو هوم اینډ کچن لیکلی ده بل به هوم اینډ کچن هم دا تصویر ته راسي بس کله کلیک کوي بلې کټګوري ته ځي دا به سیو کوي په همدې رقم به راسي دوم کلیکشن ته سیو ځلې راځم دوم کلیکشن ته په همدغه کلیکشن لیست کې به دوم کلیکشن ته راسي کلیکشن به انتخاب کړئ ریپلیس همدا رقم دوم کلیکشن به هیلث اینڈ بیوټي انتخاب کو دلته ورته ولیکئ هیلث اینڈ بیوټي پروډکټ وایي د هیلث اینڈ بیوټي ورته انتخاب کړئ. د هیلث اینڈ بیوټي لپاره دا پروډکټ د سترګو مساجر دا به زه انتخاب کړم ورته. اوس مدیر کم کولی شي دریمه کټګوري څلورمه همداسې ټول پسې انتخاب کړئ که دلته راځئ دا زه سیو کړم دا سیب یو ځلې سیب شو دلته مجموعه ګور ما دوه اډ کړې درې به تاسو سیټ کړئ ځکه ویډیو غټي ټول درته اډ کوم. اوس به راشي سټور به ریفریش کړئ چې دا څنګه سوي دی او عملي به وګورو. ښه سټارټ شو اډ شوه چې یو بل ته اوړي له دې بعد راځئ ګوره شاپ بای کټګوري ته راځئ ګوره په هر یو تاسو کلیک کوئ یو پروډکټ ته راوړئ راځئ په هوم اینډ کچن کلیک کړئ د هوم اینډ کچن پروډکټونه به تاته راوړئ راځئ په دې کې په هوم اینډ کچن په کلیک پرته راځئ په لوګو کلیک کوئ چې مین صفحې ته لاړ شو یا په هوم کلیک کوئ چې مین صفحې ته لاړ شئ راځم بیا زه په دې هیلث اینډ بیوټي باندې کلیک کوم د هیلث اینډ بیوټي پروډکټ ته به تاسو بیایي دا ګوره پروډکټ په پروډکټ باندې کلیک شئ کوئ فار یو باندې اما پروډکټ تاسو بیایي ترڅو یې واخلئ مشتری. نو دې لپاره به تاسو راسئ په که څنګه چې ما طریقه درته وښوله دا نورې کټګوري هم په دې رقم باندې اډ کړئ هر څومره کټګوري تاسو غواړئ دومره تاسو اډ کولی شئ هماغه طریقه به تاسو دا کار وکوئ. بل چې کوو سلاید شو اډ سوال کلیکشن لیستونه اډ سوال بل پروډکټ ټاب ده پروډکټ ټاب کې څه شی دلته راسئ ګورئ ته وښیم پروډکټ ټاب هم ده په دې کې پروډکټونه راوړي پروډکټونه بیا تور ته انتخابوئ یو پروډکټ انتخاب کې یو به راوړي بل به انتخاب کې بل به راوړي. اوس په دې کې زه راځم چې شی انتخاب کوم زه به انتخاب کوم دلته به راسم اول ټاب کې په اول ته چې رالې دلته به ټاب بیسټ سیلر ټاب ده همدغه بیسټ سیلر صحیح ده مشکل نشته بیسټ سیلر چې زیات خرڅېږي هغه پروډکټونه یا هارډ سیلینګ دلته ورته ولیکم هارډ سیلینګ پروډکټ نورمالي کوم هارډ سیلینګ معلا همدغه پروډکټونه دي نو
هارد سیلینګ دلته به چیرته انتخاب کړي د هارد سیلینګ په نامه ته کټګوري جوړه کړي او هارد سیلینګ کې هارد پروډکټ هم کټ کړي هغه ورته انتخاب کړي او په اوکې باندې به کلیک وکړئ دا هارد سیلینګ اوس راځي دا دوم ورته انتخابوي په دوم کې نیو ارایول په نیو ارایول کې کوم کټګوري انتخابوي نیو ارایول په نامه به بل کټګوري جوړ کړي هغه ورته انتخاب کړي اوس په نیو ارایول کې زه همدغه هیومن کچن انتخابوم چې هیومن کچن پروډکټونه ما راسي اوس په زه سیو باندې کلیک وکړم دا سیو شو اوس به راسو مو تاسو خپل سټور څنګه تغیرات کې راغلي دي ریفریش وکړو کله چې مو ریفریش کو ګوره دا لسره وګورم داسې بنار سوی شاپ بای کټګوري ټولې کټګوري ورغلي لږه ورسته ګوره پروډکټونه دي دا پروډکټونه ګوره د کومې کټګوري دي هارد سیلینګ کله تراسه په دې باندې نیو ارایول کې نیو ارایول چې تا کوم پروډکټونه کړی هغه وته هارد اره کټګوري ته وړه مغر کم ته تراتلای شي کله تراسه هم دا هارد سیلینګ پروډکټونه کټګوري به تاسو انتخاب کړی چې زیات خرڅي کوم پروډکټونه زیات خرڅي دي حتی به پروډکټونه را سرچ مرتب کړی او ټول په دې صفحه کې تاسو راشي په دې رقم تاسو کولای شئ په مختلف شانل کې راځوم دا رقم کسٹم کنټینټ کې په دې وخت کې ایمیج اډ کولای شئ په دې کې ایمیج اډ کولای شئ دي زه به دې پروډکټ ایمیج اډ کوم هم دا واټ کوم دې کې وراسو دا 3 in 1 کار کوي دې کې مناسب پروډکټ اډ کوم دا کته له معلومي دا پروډکټ مارک ښه تصویر راغله دی او اوس دوم برخه کې راسي دوم برخه کې راسي لږه ځم ته کله ولای شي چې ګوره دوم برخه ده او ما دې تر واختلې په دې کې ته کولای شي چې ګوره د ایمیج کارت ما تصویر اډ کې ګوره کنټینټ راځي ایمیج اډ کې ایمیج یو بل تصویر پروډکټ اډ کې هم دا ابزار هم دې رقم د موبایل لپاره مټ کې موبایل لپاره زه هم دا اډ کوم موبایل سیم په کار راشي همدار کوم د لیکنه اډ کولای شي چې پروډکټ مربوط لیکنه کولای شي ور په دې هیډینګ کې کولای شي دا ور یو لیکنه سوي د تکول تغیر کې کولای شي د خیم کمال پاک کې هیڅ یو لیکنه ورنه کېږي دا ټول کارونه کولای شي ډسکرپشن کوو ورسې ورکه کولای شي پروډکټ رانچ کمال معلومات شي ورکوي لینک ورکوي په دې باندې کلیک کوي بیا کوم پروډکټ ته لاړ شي پروډکټونه ورته انتخابولی شي کلیکشن انتخابولی شي پروډکټ انتخاب کوم پروډکټ ته وراسي همدا پروډکټ به زه انتخاب کوم ورته ریچارجبل کوم پروډکټ وکړي کلیکشن ته کار راسي کلیکشن د عکسونه هم دي کلیکشن کار عکسي کار مربوط هغه څه ده بیا کوم کټګوري مربوط شي ما کټګوري ورته انتخاب کړي راځي بل شي نور چې دې کومه تغیروي دا دوی میجونه مارسو دا میجونه تاسو کولای شئ ریفریش کوئ چې کې وګورئ په دا ډیزاین تاسو په خپل خپل کولای شئ سره کوم کوي وردا به خرڅ ولب کې تاسو رونارسو کې ښه او سره اعظم بیا شي کوم کې لدی ورسته کوم برخه سده یک سټم کنټینټ ډاټ کړ لوباک په دې څه زده دا برخه ده په دې کې استاد څنګه تغیرات راولو به دې ته راځي شاپ دیس لوک تا ګوره په دې ټول کې استاد ایمیج انتخابي یو ته پروډکټ البته پروډکټ انتخابي ورکوم پروډکټ انتخابي او کوم لینک ورکړي دا پروډکټ راځم از دا پروډکټ انتخابو سترګو مساج دا د انتخاب کوټ د سکر خلک کلیک کوي یا ما لینک ورته انتخابي بیا خلک کلیک کوي یا پروډکټ ورته راړي هم دلته د پروډکټ مکمل معلومات د مکمل لاند ټایټل لیکي چې پروډکټ شي دا سبا نو پروډکټ انتخاب کوم ټایټل به راوخم دا پروډکټ د کټګوري کې د کټګوري کې سترګو مساجر او دې به کلیک وکړئ دا ټایټل هم به دا ټایټل ورته راوخلم زه ټایټل دی ولیکم هم به دې پروډکټ لینک ورته راوخلم پروډکټ کې سترګو مساجر همدا لینک ورته راوخلم خلک کلیک کوي هم دې پروډکټ ته وځي په دې رقم راسي دوم پروډکټ پټ کې دوم پروډکټ بیا راځي بیا پروډکټ ایمیج ته انتخاب کې کوم ایمیج انتخاب دا پروډکټ ټولو بل دا پروډکټ انتخاب کوم دا انتخاب کوم دا راغله دې لپاره بیا هم دا رقم لینک ورکوي بټن لیبل د ټایټل وراسو
یو څه شاته لاړ شئ دا اولو دې به ټایټل ورته را کاپي کړئ ټایټل چې کاپي کړو دلته به ټایټل ورته ورکړئ د پروډکټ په دې برخه کې به لینک ورته ورکړئ د پروډکټ راوسئ لینک دا لینک چې ورته ورکړو په همدې ترتیب به راشئ دریم ته دریم به هم اټ کړئ په دې به کلیک وکړئ ایمیج ورته انتخاب کړئ ښه دا موږ اټ کړو دا مې اټ کړی دا به اټ کړو دا دې اټ کړو د دې هم دا رقم ټایټل ورته راواخلئ راوځئ هیمن کچنګ کې ولو هیمن کچنګ ته به همدا پروډکټ ولو به کلیک وکړئ ټایټل دې ورته راواخلئ ټایټل چې راواخیسته دلته به ټایټل پیسټ کړئ دې په څنګ کې به راشئ لینک ته د پروډکټ ته په پروډکټ باندې به کلیک وکړئ هماغه پروډکټ به را انتخاب کړئ ورته دا پروډکټ او په سیو به کلیک وکړئ په دې چې مو کلیک وکړو له دې بعد مهمه برخه دا ده دا به موږ تاسو اول تغییر هم کولی یا به ریفریش کړو سټور به وګورو چې څنګه سوی ده ښه دلته راځئ په دې کلیک کړئ ښه یو سکند سټور مې د ډیزاین چې وکړو بیا وګورو صفحه کته کش که دا کوم برخې چې موږ کې اډ کړي دي دا مو کتلې ګوره اوس راځي دا برخه دا کوم اعلانات چې راځي داسې دوران کوي دا موږ تاسو څنګه وکړو دا به راشي دلته دې برخې ته دې ته کې سکرولینګ پروموشن دا به لومړی موږ تاسو داسې کش کړو پورته به یوسو له دا کلیکشن لیست را بعد نیسي د کلیکشن لیست را بعد همدا سکرولینګ په دې به کلیک وکړئ په دغه دلته کولی شئ د ایمیجونو هر یو ته ایمیج را انتخاب کړئ بیا یې لیکنه ورته وبدله کړئ ایمیج ته به زه راسم چې را انتخاب کوم زه به د خپل لوګو را انتخاب کوم یوه د دې کې ویډیو سټاپوم زه به خپل ډرایو ته لاړ شم او لوګو به را انتخاب دلته په اتومات راځي دا به را انتخاب دا لوګو ده تاسو کولی شئ مختلف تصویرونه ورته راواخلئ زه لوګو ته لوګو ښه ده مناسبه ده که لینک ورکوئ چې خلک کلیک وکړي او سټور ته دې لاړ شي یا پروډکټ ته لاړ شي ورکولی شئ خو زه لینک نه ورکوم صرف نمایش دی د لوګو او دلته دې بس اناونسمنټ یا چې یو سره لیکنه دې وشي همدغه لیکنه به یې بدله تفاوت یې ورکړي زه ورسره لیکم چې فري شپینګ all our United Arab Emirates هغه هیواد سره هیواد چې تاسو کار کوئ هغه ورته کولی شئ چې ولیکئ او ټکسټ سایز کولی شئ غټ او کوچنی کړئ خو همدا رقم ما په نظر لږ غټ ته لږ کوچنی کړو ډېر صحیح دی او په سیو به کلیک وکړئ په همدې رقم په دې اناونسمنټ کې کولی شئ چې تاسو لیکنه زیاتې کړئ کمې کړئ همدغه دوه یو درې نه فکر اخلي دوهم ته به راشئ بیا به د ایمیج خپل لوګو ورته انتخاب کړم له لوګو وروسته به بیا راشئ لینک ته نه لینک دلته نه ورکوم البته لیکنه به ورته تغیر کړم د تصویر دوهم اناونسمنټ به کې ورته کولی شئ چې دلته یو بل لیکنه ورته ورکړم by quality products here دلته واخلو اوس د وجې سایز همدا رقم دی بل فرق هم باندې کم ومه چې ټول یو سایز راسي دېرش به دا مې دېرش کړو دا به م سیو کې او لاړ به سي دریم اناونسمنټ به ورته تغیر کړم دا لیکن تاسو کولی په خپل طبیعت باندې څومره کوم تاسو مناسب اعلانات ښکارېږي هماغه رقم ورته انتخاب کړئ ایمیج ورته انتخابوم په ایمیج باندې سیو کلیک کوم او همدا رقم به دې څخه وځم بیا راځم اناونسمنټ ته په اناونسمنټ کې نیو سیزنل ایزنشل همدا هم کولی شئ دا خبره ده دا پرېږدمه دا به همدا پرېږدي کولی د لیکن تاسو بدله کړئ په سیو باندې کلیک کوم دا اناونسمنټ بار اتومات په پروډکټ په کټګوري لیست را لاندې دا راغلل
نو تاسو کولای شئ په دې کې څه کوم کارونه وکړئ. دا فاصله سپیډ یې ورزیات کړئ. ګوره سپیډ یې 10 سکند ده. اوس کولای شئ چې همدغه رقم تیزي کې ګوره تیز شو، دا رقم ډېر تیزولی شئ او کولای شئ چې کم یې کړئ. ایټم ګپ دغه په در خپلو مدو د ویډیو تر مابین فاصله هم کولای شئ چې ور زیاته ور کمه کړئ. ګوره فاصله ډېره شوه. کولای شئ فاصله ور کمه کړئ، ستاسو خوښه ده. او ایټم ګپ موبایل کې فاصله څومره کار دا دغه رقم صحیح ده. رنګ یې کولای شئ ورته تغیر یې کړئ. رنګ یو سپین رنګ ده، ته کولای شئ چې یو بل رنګ ورته انتخاب کړئ. د بک‌ګراوند کې داسې رنګ انتخاب کړئ کوم چې ستاسو خوښېدل. دا تاسو انتخابولی شئ. سیکشن پینډینګ دا کولای شئ چې ور داسې کوچنی کړئ. دا پینډینګ بټن دغه کوچنی کړئ، فاصله یې داسې څو کوچنی شي. دا رنګ تاسو کولای شئ چې په خپله خوښه ورته انتخاب کړئ او تغیر یې کړئ. مثال تور رنګ ورکوئ، کوم چې تاسو خوښېدل هماغه تاسو ورکولی شئ. اوس دا ما تغیر کړو. په موبایل کې هم تاسو کتلی شئ. موبایل کې د سټور په دې رقم تاسو ته معلومیږي. د سټور ته راشئ. موبایل کې په همدې رقم ښکارېږي. یا ځل کې شاپی سټور خلکو ته ښکارېږي موبایل کې استفاده کوي. ډېر تاسو موبایل کې ګورئ چې موبایل کې څنګه ښکارېږي. خلکو ته همدې رقم راځي، کټګوري باندې کلیک کوي. دا ټول دا رقم کتلی شي او دا رقم که عمومي سټور وګورئ ورسې باید دغه ده by category shop by category یا ګوره اناونسمنټ بار ده. دا دا سټور دلته به اتوماتیک لینک درته راوړي. دلته اوس موږ داخل کیو براوز کړی نه ده. دا کتلی شئ مختلف پروډکټونه شاپار پروډکټ لیکئ. ټول پروډکټو ته یې بیایي. دا هغه ایمیجونه چې موږ اډ کړي دي دا ټول تغیرات باقي برخې پاتې دي. نو ویډیو غټیږي. دا باقي برخې انشاءالله په بله ویډیو کې تکمیلوو. تاسو کولی شئ چې سټپ بای سټپ دا ویډیو وګورئ او په خپل سټور کې عملي کار وکړئ. کوم غوښتل چې زموږ انلاین کلاس جاین کړئ، زموږ لایو کلاسونه په میاشت کې هره میاشت کې یو دوه کلاس انشاءالله پیل کېږي. تاسو هر ټایم کولی شئ موږ سره اړیکې ونیسئ په واټساپ نمبر باندې. موږ انلاین کلاسونه لایو درس درکول کېږي. د هر درس ویډیو ریکارډ کېږي، ویډیو هم درکول کېږي او د پروژه تر پیله پورې مکمل سپورټ درکول کېږي. د لایو کلاس او د انلاین کلاس خپله ګټه همدا ده چې تاسو ته سپورټ درکول کېږي. ځکه ویډیو چې تاسو زده کړه کولی شئ په سختي به زده کړه کوئ. کوم پوښتنې که لرئ هغه پوښتنې به په سختي ځوابېږي. مګر په لایو کلاس کې په هغه ژوندۍ بڼه هم پوښتنه کولی شئ. په درس کې په هغه لحظه باندې وروسته هم هر ټایم پوښتنه کولی شئ. موږ خپل ګروپ ورته لرو، مستقیم ما ته مسیج کولی شئ. نو که تاسو چا غوښتل چې شاپی مکمل عملي زده کړي، پروژه تر پیله پورې سپورټ ورکړئ، موږ انلاین کلاسونه جاین کولی شئ. همداشان کوم نور سرویسز ته اړتیا لرله، پیپال اکاونټ، خپله دې شاپی سټور جوړولو ته موږ هم په خدمت کې یو. نو تر بل ویډیو په لاس پرم ښه وخت ښې چارې.